اے ځوانانو، ما ورونو، په الله دې می قسم استاسي پر حالت باندې می زړه درد کوي چې تاسو په فیسبوک کې کم شان نشر کوئ، تاسو چې په فیسبوک کې کم خدمت کوئ د کفارو د پاره، قسم په الله ستاسو په دغه ناروا او اعمالو باندې به الله جل جلاله تاسو په دنیا او په آخرت کې سزا درکړي. په حدیث شریف کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من يتبعه ولا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. کچیر یو انسان بل انسان د الله و دین ته راوغواړي و هدایت ته راوغواړي و دینداري ته راوغواړي، دغه انسان چې څونه نیک اعمال ترسره کوي، دغه انسان چې څونه دینداري کوي، نو الله جل جلاله دته په دغه عمل باندې و دغه انسان ته دغه راغوښتونکي ته و دغه دعوت کوونکي ته الله جل جلاله هغونه اجر او ثواب ورکوي. او کچیر یو انسان مسلمانان و بيدینی ته راوغواړي، خلق و بيدینی ته راوغواړي و ګناه ته راوغواړي و خلکو ته د ګناه اسباب برابر کړي، نو الله جل جلاله به دغه انسان ته چې دغه عمل تر سره کوي، دغه فعل وکړي، درڅو پورې چې دغه خلق په دغه ناروا باندې اختی، نو الله جل جلاله به هغه اول انسان ته د دغه اعمالو سزا ورکړي. ده حدیث شریف توری دی: ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اثام من يتبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. مثل اثام من يتبعه لا ينقص ذلك من اثامه شيئا. ده الله ده رسول صلی الله علیه وسلم توری دی، ده الله ده رسول صلی الله علیه وسلم پیغام دی، ده الله پیغام دی چې اے انسانا پر دغه فیسبوک باندې چې هر څونه ناروا نشر کوي، که حیا دی ناروا تصویران شیرې، که ناروا فلمونه شیرې، که غزل شیرې، که لایو ویډیو نارواوي جوړه، چې هر څه کوي، چې هر انسان ستا په دغه ناروا باندې اخته سي، د هغو ګناه هم ستا په عمل نامه کې لیکل کیږي. هغه چې هر څونه ګناهګار رسول، تا یو ناروا فلم پر فیسبوک باندې شیر کی، تا په دغه ټیک ټاک کې یا پر واتس اپ باندې یا پر ویچټ باندې یو ناروا غزل شیر کړه، یو غزل ده یو سروز دی تا شیر کی، تا واستوي و خلکو ته، درڅو پورې چې خلک دغه ناروا باندې اخته وي، که زر انسانان دي، که 2000 دي، که 15000 دي، دا ټول انسانانو ګناه په تاسو جلال لیکل کیږي. د هغو علیده ګناه ده، د دوی عمل نامه باندې ډکیږي، ستا علیده ګناه ده. دا چې ته د دنیا سولاړ سي، ستا دغه ناروا شان چې تا پر فیسبوک باندې شیر کړی دي، تا پر ټیک ټاک باندې شیر کړی دي، تا پر ویچټ او واتس اپ باندې شیر کړی دي، د دغه نارواو تصویرانو، ویډیو، غانو او د دغه نارواو شانو سزا او عذاب الله جل جلاله تاته په قبر کې درکړي. درنو معززو دوستانو، مومن مسلمان باید چې د ذکر نه وکړي، ناروا دي کوله خپل دي وکړل، صرف او صرف اتا چې کړي د سزا به الله درکړي. ناروا خپلم کوي، ناروا تصویران خپلم ګوري، نور مسلمانانو تیم شری، نو مسلمانانو ماحول او د مسلمانانو معاشره ور خرابوي. الله جل جلاله به تاته د هر انسان د گمراه کېدلو جلا سزا ورکړي. حدیث شریف کې راځي د عبد الله رضی الله عنه مبارک سره روایت دی، د خپل پلار سره روایت کړی دی: من سن سنة خير فأتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا. ومن سن سنة شر فأتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا. کدی د خیر لار جوړ کړل، د دینداري لار دی جوړ کړل چې هر څونه انسانان پر دغه دینداري باندې روان دي. مثال اسانه مثال دی، پر واتس اپ باندې دی اسلامي او شریف پیغام یو مسلمان ته واستوي،
د قرآن تلاوت دی واستوي، د یو عالم بیان دی واستوي چې هر څونه دغه خلک دغه تلاوت اوري او دغه بیان اوري فایده ور باندې الله تبارک وتعالى به تاسو اجر درکړي. او کچېری تر ولاړ سوی یو ناروا شی دی واستوي، یو فلم دی واستوي، مسخري دی واستولې، نارواوي دی واستولې چې هر څونه انسانان په دغه ناروا په کتلو باندې اخته دي، په اورېدلو باندې اخته دي، په شیرولو باندې اخته دي. دا ټولو انسانانو علايده ګناه ده، خو د دوی د ګناهو ټوله جمع کېدل ستا په کاته کې کېږي. د حدیث شریف روایت ترمذي کړی دی، د حدیث شریف لمبر دی 2615 د صفحې لمبر دی 1921.